د امریکا امپراتوري پای ته رسیدلې ده. دا خبره د امریکا د نړیوالو چارو وتلي پروفیسر ریچارډ ډي وولف د الجزیرې تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. نوموړي وویل چې د امریکا اقتصادي واکمني پای ته رسیدلې او اوس د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي ځواک امریکا او د هغې متحدین نه بلکې چین او د بریکس هیوادونه دي. وولف ټینګار وکړ هیڅ امریکایي سیاستوال دا جرأت نه لري چې خپلو خلکو ته ووایي دا لوبه ختمه شوې ده. د زیاتوي سره له دې چې امریکا او متحدین یې د ځواک زړې کیسې تکراروي، خو د نړۍ سیاسي او اقتصادي توازن بدل شوی او د واشنګټن نړیوال اغیز ورځ تر بلې کمیږي. د پروفیسر وولف په څیر منتقدین وایي په تیرو لسیزو کې په نورو هیوادونو نیواک یا هلته د کورنۍ جګړو ملاتړ او د ځینې مخ په ودې هیوادونو د تګلارو زبېښاک او د تریلیونونو ډالرو لګښت یوازې د دې لپاره چې د منځني ختیځ هیوادونو په جګړه کې پاتې شي د امریکا د زوال لپاره لار پرانستله. نه یوازې د امریکا نوم او نښان ته ګزار ورکړ، بلکې کارپوهان دا هم وایي چې د دې ښکېلاکي تګلارو په کور دننه تولیداتو او د کارموندنې صنعت ته پراخ زیان ورسوه. په نورو هیوادونو باندې د تعرفو او د ملګرو ملتونو د سوله ییز هڅو په وړاندې خنډونه، د بیلګې په توګه په فلسطین کې د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو د روانې نسل وژنې څرګند ملاتړ، په هغې کې یې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دایمي اوربند هڅې 15 ځله ویټو کړې، چې له کبله یې د نړۍ تولیدي هیوادونه په افریقا، آسیا او لاتین امریکا کې دې فکر ته رسیدلي چې نور بس دی او له بریکس سره درېږو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ په کچه د څو قطبي نظام خبرې ګرمې دي. چین، روسیه، هند او نور سیمه ییز ځواکونه د یوې نوې نړیوالې معادلې لپاره راپورته شوي دي چې د امریکا د یوازینۍ واکمنۍ پیرته یې د پای ټکی ایښی دی. وولف د څو لسیزو لپاره د ماساچوسیټ پوهنتون کې د اقتصاد استاد پاتې شوی او دا مهال هلته د پروفیسر په توګه نومول شوی دی. نوموړي همداراز د نیویارک ښار د عامه پوهنتون د لوړ زده کړو په ښوونځي کې تدریس کړی او د نیویارک په نیو سکول پوهنتون کې هم درس ورکوي.